وړوکي کلي کې چرته چې ژوند اسان نه و یو هلک اوسېدو چې نوم یې فرید و. فرید غریب و، کور یې ساده و، د کورنۍ حالت یې کمزوری و، ایمان یې ډېر مضبوط او قوي و. د روژې مبارکه میاشت وه، خلکو به روژه ماتي دپاره ښه خوراک برابرو، بازارونه به ډک وو، کورونه به خوشحاله وو. خو د فرید په کور کې یوازې لږه وچه ډوډۍ وه او یو ګیلاس اوبه. پښمني کې مور وویل بیا بس همدا لرو نو. فرید مسکی شو چې مور یې الحمدلله دا هم لوی نعمت دی او روژه یې ونیوه. سهار سکول ته لاړو، لمر ډېر ګرم و. فرید وږی و او ستړی هم و. نورو ماشومانو د تفریح په وخت کې اوبه څښلې او سنیکس یې خوړله. فرید لرې ناست و، هغه به صبر کوو، ځان ته به ویل چې دا روژه خو د الله دپاره ده. یو ملګری یو چې احمد نوم یې و، فرید ته یې وکتل او پوهه شو چې فرید کمزوری ښکاري. فرید ته ورنږدې شو او تپوس یې ترې وکړو چې فریده ته ښه یې؟ فرید ورته وویل او ښه یم، بس لږ ستړی یم. خو احمد بیا هم پوه شو چې څه خبره خو ده. د سکول چوټي وشوه، احمد کور ته لاړو او مور ته یې وویل چې مورې زما یو ملګری دی، د هغه روژه ده او ډېر سخت حالت کې دی. مور یې ورته ډېر په مهربانه لهجه وویل بیا که ته مرسته کولی شي دا د مرسته د ټولو نه لوی عبادت دی. احمد د خپلې مور سره یو وړوکی دسترخوان تیار کړو، ډوډۍ، خرما او لږه شوروا. ماښام د اذان نه لږ مخکې د فرید کور ته یې ویوړه. دروازه یې وټکوله. فرید حیران شو. احمد مسکی شو او ورته یې وویل چې نن به دواړه ملګري یو ځای روژه ماتو. فرید حیران روشان ورته وویل تا ولې دا تکلیف وکړو؟ احمد ورته ویل چې ملګرتیا هم عبادت دی. اذان وشو، دواړو ملګرو په یو ځای روژه ماته کړه. فرید په زړه کې ډېر خوشحاله شو او پوه شو چې کله کله الله خپل مدد د ملګرو په شکل کې هم رالیږي. د دې قصې نه دا سبق میلاو شو چې حقیقي مالداري په پیسو کې نه ده، بلکې په مهربانۍ او په ملګرتیا کې ده. په دې کې ده چې ته د بل د درد او غم احساس وکړي. که تاسو هم دغه شان ښایسته، خوندورې او عبرتناکې قصې اورېدل غواړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل بټن ضروري ده.